سلامونه ګرانو وطنوالو. د پښتنو د اتفاق او د پښتنو د یووالي خبره به کوم چې پښتانه اتفاق نشته، پښتنو کې هغه یووالی ولې نشته. که موږ وګورو شاته وګورو اوسني وخته پورې، په دې وخت کې که د پښتنو د اتفاق چا هم کوشش کړی وي نو په هغې کې بیا پښتانه راپاڅېدلي او د هغه اتفاق چې دی هغه کې رکاوټونه جوړ شوي دي. که یوه جرګه نه ده شوې، د پښتنو بلها جرګې شوي دي، خو موږ په موجوده وخت کې چې کوم یو څو جرګې وشولې په دې 5-6 کالو کې، یو ګوند بل ګوند دا جرګې وکړلې. نو کله چې یو ګوند به جرګه راوښتله او بل ګوند ته به د پښتون کم قام پرسته ګوند چې به هغه ته به دغه دعوت ورکړو چې تاسو به په دې جرګه کې شرکت کوئ. د شرکت کول نه به دې انکار هم نه کوو، خو هغه شان مرګتیا به هم نه کوله. دې به خپل یو نماینده ورولېږو د دې دپاره چې سبا موږ ته کم پښتانه دي هغه دا ونه وایي چې تاسو په اتفاق کې د پښتنو د اتفاق د راوستلو او د پښتنو د مسایلو په هکله تاسو یو نه شوئ. خو دې ولس ته دا وښیي چې او موږ لاړو، موږ کېناستو، نو موږ هلته خبره ستاسو وکړله. خو چې دې د هغه جرګې نه راوځي، هره جرګه چې وي، هره جرګه، زه یوه جرګه نه ټارګېټ کوم، شاته زه ټولې جرګې یادوم، که هرې جرګې نه کس راوتی دی، دغه نماینده راوتی هم د نماینده د پورې پاتې شوی، محدود پاتې شوی د بیا خو څه نه دي کړي.